جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به سوچن له هنګرا څلورلارې تر قصبې پورې غځېدلی سړک به ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم له هنګرا څلورلارې تر قصبې پورې د غځېدلي سړک پروژې چارې له نږدې وڅارلې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم د کابل ښاروالۍ او قراردادي شرکت له مسوولینو مننه وکړه چې د ټولو تخنیکي معیارونو په پام کې نیولو سره د دغه سړک چارې له ټاکل شوي وخت مخکې بشپړې کړي دي. د کابل ښاروالۍ او قراردادي شرکت مسوولینو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت له مسوولینو څخه خوښي څرګنده کړه چې له دوی هر اړخیز ملاتړ کړی او د پروژې په جریان کې غوښتنو او ستونزو ته په وخت رسیدنه کړې ده. د قراردادي شرکت مسوولینو وویل چې د دې پروژې لپاره دوی ته د قرارداد مطابق 1 کال او 8 میاشتې وخت ورکړل شوی، خو د قرارداد له ټاکلې مودې وړاندې یې دغه پروژې چارې بشپړې کړي دي. له هنګرا څلورلارې تر قصبې پورې غځېدلی سړک 1.9 کیلومتره اوږدوالی او 45 متره سور لري چې اوس مهال یې چارې بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه سړک د تګ راتګ لپاره 2 اساسي سړکونه، د سړک دواړو لورو ته پلې لارې او لښتي، ګلدانونه، ترافیکي نښې او د یو معیاري سړک ټولې برخې لري. په دې سره په کابل ښار کې ترافیکي ګڼه تر ډیره بریده راټیټه شوې او هیوادوالو ته د تګ راتګ پر مهال اسانتیاوې برابرې شوې دي. پر دغه سړک 170 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کابل ښاروالۍ له بودیجې ورکړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې دغه سړک چارې د تیر 1403 لمریز کال د ثور میاشتې په 8 نیټه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لورې پرانیستل شوې وې. پزړه کې د نفرت پر غولې وکرم، مینا به پزړه کې د نفرت پر غولې وکرم، مینا به د ګران ملت زړه کې را څرګند کړم.